د غزنی ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست له لوري د ټولنې د اصلاح، د اسلامي ارزښتونو د ترویج او د دینی شاعرو د پیاوړتیا په موخه اصلاحي شعارونه او لیکنې پر دیوالونو ولیکل شوې. دا اصلاحي لیکنې چې د ښار په مختلفو سیمو کې پر دیوالونو لیکل شوې دي چې پکې د حجاب، حیا، غیرت، لمونځ، د والدینو احترام، له منکراتو څخه اجتناب، اسلامي نظام ملاتړ او نورو مهمو شرعي اصولو په اړه پیغامونه له ځان سره لیږدوي لیکل شوي دي. په دې تړاو د یاد ولایت د امر بالمعروف مسؤلین وایي چې له دې کاره موخه د عامه ذهنیت سمون، د دیني روحیه او په خلکو کې د اسلامي اصولو د مراعات روحیه پیاوړي کول دي. غزنی ولایت د امر بالمعروف ریاست د ټولنې د اصلاح او د اسلامي ارزښتونو د ترویج په بنا کال په اوږدو کې د 4000 شاوخوا مجالسو اصلاحي مجالسو ترڅنګ د عامه ذهنیت د سمون او د دینی روحیې او په خلکو کې د اسلامي اصولو د مراعات روحیې پیاوړي کولو په خاطر د ټولنې د اصلاح په موخه په زیاته کچه اصلاحي اشتهارات نصب او ولیکل شول چې هغه په اړوندو مواردو باندې و کوم کې څه کې چې په غزنی کې ورته ضرورت وو. د یادولو وړ ده چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلین د هیواد په کچه له ځایي خلکو سره اصلاحي ناستې کوي چې ورسره په ټولنه کې د معروفاتو په اقامي او د منکراتو په مخنیوي کې د پام وړ بدلون راغلی. مولاي صل وسلم دائما ابدا.